ازان نیوز قدرمن لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. امریکا یو ځل بیا د افغانستان د بانکي ستونزو د حلولو ژمنه کړې ده. امریکا یو ځل بیا د بانکي ستونزو د حل ژمنه کړې ده. د راپورونو له مخې په متحده عربي اماراتو کې د افغان سوداګرو شورا د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي توماس ویس سره کتلي. دغه شورا وايي امریکایي لوري ویلي چې ډېر ژر به د افغانستان بانکي ستونزه حل کړي او په واشنګټن کې به په دې تړاو خپلې هڅې پیلوي. امریکایي استازي دغه راز ویلي چې افغان سوداګر دم ګړۍ له هیڅ ډول ستونزو سره نه دي مخ. دوی کولی شي چې درمل، خوراکي توکي، سون توکي او نور اړین توکي افغانستان ته ولېږدوي او له هیڅ ډول بندیز سره مخ نه دي. امریکا داسې مهال دغه ژمنه کوي چې بهرنیو وزارت هم تازه یو ځل له امریکا د کنګل شتمنیو د آزادولو غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د افغانستان په بانکي سیستم باندې بندیزونه وضع کړي چې د دغه بندیزونو وضع کولو له امله د سویفټ نړیوالې شبکې څخه د افغانستان بانکونه ویستل شوي دي.